د سلام په وړاندې کولو سره مو پام راګرځوم د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته. لومړی خبر: په کابل کې سلبستریز روغتون وسلوال برید پای ته ورسید. کورنۍ چارو وزارت ویان طارق کرین وایي چې په دې برید کې د 2 نوي زیږیدلو ماشومانو په ګډون 13 کسان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي او 3 بهرنیانو په ګډون 100 کسان ژوندي ژغورل شوي. طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي او کومې بلې ډلې هم تر اوسه د دغه یاد برید مسؤلیت نه دی منلی. دوهم خبر: ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي چې په خیوي ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو د شوې چاودنې په پایله کې نږدې 40 کسانو ته مرجوب اوښتي. دا چې په دې پیښه کې څو کسان وژل شوي او څو ټپیان دي خوږیاڼی یې په اړه معلومات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي او یا د پیښې یې غندلې. دریم خبر: د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر په کرونا وایرس اخته شوی. د دې غورځنګ بل مخکښ غړی محسن داور په خپله ټویټر پاڼه لیکي چې د علي وزیر د کرونا ټیسټ پایله مثبته ده، خو اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی. داور ویلي چې علي وزیر 2 ورځې وړاندې خپله وینه د کرونا وایرس د معاینې لپاره ورکړې وه او نن یې پایله مثبته وښودله. داور زیاته کړه چې علي وزیر د اوس لپاره ځان کرنتین کړی. نوموړي ویلي چې د هم خپله معاینه کړې خو پایله یې منفي ده. څلورم خبر: په قطر کې بند پاتې سلګونه افغانان په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته راولېږدول شول. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلي وایي چې کرونا وبا د خپرېدو له امله دلته یو شمېر افغانان د الوتنو د نشتوالي له وجې بند پاتې وو. پنځم خبر: د خوست ولایت اوسیدونکو په کابل کې پر سلبستریز روغتون او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو د نننیو بریدونو پر ضد لاریون کړی. دوی په ننني لاریون کې د جنگ د بس کېدو شعارونه ورکړي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.